د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر د کب یاهود 24مه د هرات مسلمان ولس د ویاړ ورځ یاده کړه او ویې ویل 41 کاله وړاندې په دا ورځ هراتیانو خپل میړانه نړۍ ته وښوده. شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح وویل هراتیانو په دا ورځ په خالي لاس خو د یمان په زور د شوراوي لاس پوڅی حکومت په وړاندې پاڅون وکړ او قرباني یې وکړه ترڅو موږ آزاد ژوند وکړو. د دین دی وتلي عالم د جمیل لمانځه خطبې په ترڅ کې د هیواد د روان حالت او د کرونا وایرس په هکله هم خبرې وکړې چې جزئیات به زما همکار غلام فاروق رسولي تاسو ته وړاندې کړي. شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر د جمعې مبارکې لمونځ خطبې په ترڅ کې د کب 24مه د اسلام په تاریخ کې یوه ستره ورځ وبلل او ویې ویل هراتیانو په دا ورځ په خالي لاس خو د ایمان په زور د شوروي لاسپوڅي حکومت په وړاندې پاڅون وکړ او قرباني یې ورکړه ترڅو موږ آزاد ژوند وکړو. د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر د کب یاهود 24مه د هراتي مسلمان ولس د ویاړ ورځ یاده کړه او ویې ویل 41 کاله وړاندې په دا ورځ هراتیانو خپل میړانه نړۍ ته وښوده. د دین دی وتلي عالم په خبره ځینې کسان د هراتي مسلمان ولس د قربانۍ څخه شخصي ګټه پورته کوي چې په خبره د ازادۍ د شهیدانو د وینې سپکاوی دی. 4 داریم روز تاریخی اسلام است، روزی که مبارزین راه حق، روزی که قهرمانان این ملت فرزندان قهرمان شما سینه خود را در مقابل تانک ها و توپای روسا سپر کردند، جان خود را فدا کردند. برای چی؟ برای اینکه تو بیای بخون از او تجارت کنی، خون از او وسیله بگردانی، اعتبار پیدا کنی به واسطه خون از او. ما مجاهد چی کار کردی؟ بچه تو شهید شده، برازده تو شهید شده، بچه تو شهید شده، چی کار کردی؟ تو بغیر از پول جمع کردی. مجاهد او کسی بود که در ایران قربان داد یا اگر زنده مانده امروز کراچی داره، کراچی وانی میکنه در داخل بازار. او مجاهد است، او قهرمان از اون مملکت است. این یک مصیبت است دوستان عزیز که خدا این قبول نمیکنه، الله جل جلاله این رد میکنه. این مصیبتی است. اینم دعا کنیم که خداوند این رهبران قضایی ما هدایت کنه. مولانا صالح په هیواد کې روان حالت باندې هم خبرې وکړې او هغه د شرم ځای وبلې چې په یو هیواد کې دوه ولسمشران په یو وخت کې لوړه وکړي. هغه پر ټولو سیاسونو غږ وکړ چې نور دې نو له خودخواهي څخه لاس واخلي او د هیواد او افغانانو په سر دې لوبې نه کوي. وضعیت ناگواری نابهنگامی که امروز شما در دنیا نشنیدین، در جهان ندیدیم، نیم بشنیدیم، نیم در اخباری که در یک مملکت دور رئیس جمهور باشه. این خدا قبول میکنه، نی شریعت قبول میکنه، نی عرف قبول میکنه. اینا چی؟ اینا همه خودخواهی است، اینا همه جاهطلبی است، اینا همه کسانی که کشته قدرت هست. د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولوي خدایداد صالح همداشان خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د کرونا وایرس ناروغۍ خپرېدو مخنیوي په خاطر باید د روغتیایي چارواکو سپارښتنې جدي ونیسي او په جدي توګه یې عملي کړي، ځکه په خبره په داسې وخت کې د ډاکټرانو سپارښتنې عملي کول د هر مسلمان دینی دنده ده. ومن یتوکل علی الله، کسی که توکل بر خدا داشته باشد هو حسبه، خدا کافی است. اما با توکل وقایه منافات ندارد. امروز چیزهایی که دکتر صاحب ها میگم اونان در همون شق عالمن. به همین اساس است که ما حال در فضای باز نماز در میخوانیم. این فرمایش دکتر هاست و مسجد جامع همه سانپوشی میشه هر روز. د کووید 19 ویروس چې اوس په یو نړیواله وبا اوښتی دی د نړۍ په 138 هیوادونو کې تر 4000 ډیر کسان وژلي دي.